د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ترکمنستان له ولسمشر سره لیدلی دي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند په خپل ایکس پاڼه په یو لیکلي بیان کې ویلي چې د یاد وزارت سرپرست وزیر ترکمنستان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ د دغه هیواد له ولسمشر قربان کلی بردي محمدوف سره لیدلی دي. د معلوماتو له مخې سرپرست وزیر په دې لیدنه کې په افغانستان کې د امنیت او پانګونې او ټرانزیټ فرصتونو په اړه معلومات ورکړي دي. د ترکمنستان ولسمشر ویلي چې هیواد افغانستان ته د ګاز او برېښنا لیږد ته ځانګړی پام لري او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي. له ملتیا مو مننه، ښه وخت ولرئ.